د بلخ ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه په مزار شریف کې میش د ازبکستان هیواد له نوي سرکنسول سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواو پر اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د بلخ ولایت والي په مزار شریف کې میش د ازبکستان هیواد سرقنسول ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي حمزه همداشان په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دغه اړیکې به نور هم پیاوړي او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ دوام ومومي. د بلخ ولایت والي همدارنګه د ملګري هیواد ازبکستان د پخواني سرقنسول جعفر اکا له کارکړنو او همداشان په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي په برخه کې هڅې کړي ستاینه وکړه. په همدې حال کې د ازبکستان هیواد نوی سرقنسول په بلخ ولایت کې د ښه امنیت شتون څخه د ستاینې ترڅنګ د بهرنیو ډیپلوماتانو لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو له امله د بلخ ولایت له مشرتابه څخه قدرداني وکړه. د ازبکستان هیواد سرقنسول همدارنګه د خپلو خبرو ترڅ کې د اړیکو د ښه والي او په بېلابېلو برخو کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. وروسته دواړو خواو پر یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خپل لیدلوري او وړاندیزونه مطرح کړل. د بلخ ولایت والي په دېدادي ولسوالۍ کې د قومي مشرانو او د سیمې اوسیدونکو سره په لیدنه کې د اسلامي امارت په موخو او فعالیتونو په هکله توضیحات وړاندې کړل. په دې ولسي لیدنه کې یو شمېر مخورو او قومي مشرانو د امنیت په ټینګښت کې د مجاهدینو هڅې وستایلې. دوی د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه هم مننه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د بېوزلو خلکو لاسنیوی کوي. د دېدادي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حاجي شاه محمد د بزګرانو په ستونزو په ځانګړې توګه د اوبو کمښت، د کیمیاوي سرې لوړ نرخونو، د مرستو په ناسم ویش او یو شمېر نورو ټولنیزو ستونزو خبرې وکړې. هغه د اسلامي امارت مسؤلانو څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو حل لپاره هڅې وکړي. وروسته د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه د حکومت او خلکو ترمنځ اړیکه د حکومت یوه ځانګړتیا وښوده چې د اشغال څخه وروسته منځته راغلي. هغه وویل چې هر څوک کولی شي په ازادانه ډول د مسؤلینو سره د زړه خبرې وکړي. ښاغلي حمزه وویل چې د اشغال په دوره کې ډیرې ستونزې پاتې چې هغه قومي اختلافات، د زورواکو شتون او داسې نور چې بهرنیانو یې بنسټ ایښی و. نوموړي زیاته کړه چې اوس تر ډیره حده دغه ستونزې حل شوي. همدارنګه ښاغلي والي د دېدادي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ هر څه چې د اسلامي امارت په وس کې دي د قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې به ستونزو ته رسیدنه کوي. نوموړي د یادې ولسوالۍ مسؤلانو ته هم لارښوونه وکړه چې د خلکو ستونزو حل لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. د مزار شریف یو شمېر دیني عالمانو د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د نجونو منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي هم پرانیزي ترڅو زده کوونکي خپلې زده کړې بشپړې کړي. په مزار شریف کې یو شمېر دیني عالمان په دې موخه راټول شوي وو چې د نجونې ښوونځي پرانیستل شي. دوی وایي لکه څنګه چې هلکان دیني او عصري زده کړو ته اړتیا لري، داسې نجونې هم د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو ترلاسه کولو حق لري. دوی په ټولنه کې د اسلامي امت په ویښتا کې د زده کړو په ارزښت خبرې وکړې. قلم در سرتاسر دنیا نمایندگی از ترفع، رفاه و ترقی یک جامعه نمایندگی بکنند. چون که شرایط و زمان عصر کنونی به تعلیم اوناست، به خدمت اوناست در چوکات شریعت، خصوصا در ملک اسلام ما ضرورت داریم، احتیاج داریم. بناء ثانیا هم از شیخ الحدیث و تفسیر امیر المؤمنین مولا هبت الله اخون و سایر اراکینی که به این موضوع رفت دارن، ارتباط دارن، رجامندم که زودترین فرصت مکاتب را باز کنند. یادو عالمانو د امیر المؤمنین څخه وغوښتل چې تر هر څه ژر د نجونو ښوونځي د پرانیستلو امر صادر کړي ترڅو نجونې د اسلامي حجاب په پام کې نیولو سره خپل تعلیم ته دوام ورکړي. با یک فرمان فوق العاده و بسیار مهربانانه و دلسوزانه هرچه عاجل و زودتر این فرصت را برای خواهران عزیزمان و برای همشیره‌های عزیز القدر ما باز بکنند.
ما یقین داریم که تمامی مقامات امارت اسلامی به اهمیت علم و دانش نسل نو باورمند بوده و تعلیم و تربیت پسران و دختران کشور را از سرنوشت‌سازترین امور مملکت و مملکتداری می‌دانند. د بلخ دینی علما په دې باور دي چې د اسلامي امارت ټول مسؤلان په زده کړو باور لري او د ښوونځیو تړل د اسلامي امارت په پالیسۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا هم وروستی خبر. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د تابلیتکا د یوې کارخونې د کشف خبر ورکړی. دوی زیاتوي چې په تړاوي 3 تنه هم نیولي. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت یو تن مسؤل وایي چې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې پر بنسټ دوی وکولی شول چې په بلخ ولایت کې د تابلیتکا یوه کارخونه کشف او د دې پیښې په تړاو 3 تنه هم ونیسي. 6 پای ماشین تابلیتکا و 319 قرص تابلیتکا و تعداد 325 گرم مواد ترکیبی ساختساز خود تابلیتکا و از محمد افضل نام 715 قرص تابلیتکا، از احمدشاه نام 150 گرم شیشه و 23.5 گرم تحت نام چرس خام و 290 گرم مواد ساختساز تابلیتکا برنگ سفید و گلابی است. نوموړي زیاته کړه چې تورنو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی او له هغوی څخه د تابلیتکا جوړولو 6 پایي ماشینونه هم ترلاسه کړي. خودشان به جرم خود اعتراف دارند. قضیه دیگه از خاتم بسته شده، دوستیشان تکمیل شد، به پای اکمال رسید و اما آیاتی که به حساب از مرکز آمدن این مظنون به حساب میبرند به مرکز به مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله. د یادونې وړ ده چې له دې کارخونې څخه د تابلیتکا 515 کیلوګرامه خام مواد، 150 کیلوګرامه شیشه او 20 کیلو چرس ترلاسه کړي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.